او په دې انټرنیټ باندې چې کوم خلق په دې باندې مصروفه دي هغوی به د دې باب نه او د دې مسلې نه ښه خبري چې یهودو نصاراو انګریزانو غیر مسلمو څومره کوشش شروع کړی دی د دې دپاره چې زموږ د عقیده په موږ باندې خراب پکړي قسمه قسم شبهات روزانه نوي مسله مسلمانانو د عقیدې د کمزوري کولو لپاره د الله په باره کې په شک کې اچوي د قرآن په باره کې په شک کې اچوي د حدیثونو په باره کې په شک کې اچوي بلکې هغه نام نهاد مسلمانان په مسلمانانو کې دننه لګیا دي او داسې شبهې ورته اچوي چې دوی د دې حدیثونو نه زړه تور شي والعیاذ بالله دغه ټولې فتنې دي چې دې ته فتنه د شبهات وایي او د دې نه د انټرنیټ او دا سوشل میډیا دا ترې ډکه ده د الحاد فتنه شوه او داسې نورې فتنې دا ورځ تر ورځه زیاتیږي او کمیږي نه نو ډېر زیات احتیاط کوئ په دې باب کې خصوصا د خپل دین په باره کې د هر چا خبره مه اورئ چې هر سړي بیان ورکړی ده به ته یې لګې هر سړی لګیا دی دین په باره کې خبرې کوي ته یې اورې نه ما څو پیرې دا نصیحت تاسو ته کړی دی چې د هغه عالم خبره اورئ د دین په باره کې چې هغه معتمد عالم وي او تا ته پته یقین دی چې دی خلکو ته قرآن او حدیث ښیي د هر چا خبرې به نه اوري یهود و نصاره د اسلام په باره کې څه وایي دا باز دغې ته ناست یې اوري هندوان څه وایي د اسلام په باره کې یې به اوري او بیا ورسره دومره علم نه وي چې د هغوی د دې شبهاتو جواب وکړي نو هغه خپل دین کې شکي شي والعیاذ بالله به یې ورځ داسې راشي چې دا شکې دومره ډېر شي چې دا دین پرېږدي الله دې داسې حالاتو نه موږ لرې ساتي چې کله د سره علم نه وي نو بیا د دې غیر مسلمو دا خبرې اورېدنې دي پکار او نه د هغوی سره بحث مباحثه پکار ده لازم هغوی زموږ په دین باندې اعتراض دی نو هغوی سره به اعتراضونه یي خو دې اعتراضونو ته به هله ځان مخامخ کې چې کله د سره څه چې کله د سره علم او چې علم نه بیا به ځان نور مخامخ کې نور الحمدلله د هغوی یو اعتراض د ټولې دنیا غیر مسلمه چې دي د ټولې دنیا د دوی یو اعتراض په خپل ځای کې برابر نه دی ټول هسې تشه هوا ده د هغې جوابات الحمدلله زموږ علماو پخوا هم کړي دي اوس هم کوي او را روان وخت کې به هم کوي خو دومره د عوام چې علم ورسره نه وي نو هغوی کله ناکله د دې اعتراضاتو په مخ کې ګډوډ شي او په زړه کې یو شک پیدا شي بطور مثال لکه نن سبا په دې باب کې مشهور عالم هغه شیخ ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله دی چې هغه عام چیلنج ورکوي د یهودو نصاراو ته د هندوانو ته د سیکانو ته چې څوک دې زموږ په دې دین باندې څه اعتراض وکړي موږ یې جواب کولی شو تاسو صحیح اعتراض زموږ په دین نشئ کولی هسې ټول پالتو اعتراضات دي